السلام علیکم مینوالو، هیله د روغ جوړ به د ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. مینوالو دا وخت په منګا کلي زه لمردان کې یم او د ښاغلي ډېر دروند خوږ ملګري ریاض الدین تصور صاحب سره یم. یقینا د دې شاعري چې چا اورېدلي وي نو ډېره خوږه شاعري کوي، ډېر ښکلي لیکل کوي، مینوال هم لري، ډېر دروند خوږ شخصیت دی. نو غواړو چې د دوی مختصر شان پیژنګلو هم تاسو سره وکړو او د کلام څه نمونې ترېنه هم وورو. تصور صاحب ملګرو سره خپله مختصر پیژنګلو وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. حساس صاحب او توصیف صاحب اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت هم راوښکه موږ له رالی دلته ډېره شکریه مدا کومه. زما نوم ریاض الدین دی او قلمي نوم مې تصور دی، د منګا اوسېدونکی یم او پیدایش مې 1977 دی او منګا ادبي ټولنې سره تعلق ساتمه. بس دغه زما پیژنګلو ده. مینوال ستاسو د کلام د اورېدو منتظر دی، نو لیکل تاسو سره وي هغه مینوالو سره شریک کېږي. بس حساس صاحب د نیمګړي غزل یو دوه درې شعر راته یاد دي. حالاتو به راښکلمه په کندو په کپرو، حالاتو به راښکلمه په کندو په کپرو، جذبو به خېجولم تر اسمانه تر وریځو. حالاتو به راښکلمه په کندو په کپرو، جذبو به خېجولم تر اسمانه تر وریځو. وزغي رانه چاپېر که لکه څوکې د نیزو دي، ازغي رانه چاپېر که لکه څوکې د نیزو دي. ما زده کړه د ژوند کړی د چمن کې د سرو ګلو. او حساس صاحب د فراز صاحب د شعر یوه ترجمه ده. هغې عجیبه شرط د دیدن تصوره، هغې عجیبه شرط د دیدن تصوره، بغیر شوره ورتلل په اوچو پاڼو دیدونه. حالاتو به راښکلمه په کندو په کپرو، جذبو به خېجولم تر اسمانه تر وریځو. او د بل غزل یو څو شعره دي. په ما به ارمان د خوږ زړګي نه سود کېده، په ما به ارمان د خوږ زړګي نه سود کېده، یو ګل چې به په ما د پسرلي نه سود کېده. او هغه لاړه له مړه شوله هغې کړې سترګې پټې، هغه لاړه له مړه شوله هغې کړې سترګې پټې، په ما چې به یې درد د یو ازغي نه سود کېده. هغه لاړه له مړه شوله هغې کړې سترګې پټې، په ما چې به یې درد د یو ازغي نه سود کېده. او توصیف صاحب که توره وه که سپوره وه نو خپل وطن کې نه وه، که توره وه که سپوره وه نو خپل وطن کې نه وه، په خدای په بل وطن مې ګلالي نه سود کېده. او حساس صاحب یو کس و چې ډېر درد یې راکړی تصوره، یو کس و چې ډېر درد یې راکړی تصوره، یو کس و چې په بدو مې بیخي نه سود کېده. ما به ارمان د خوږ زړګي نه سود کېده، یو ګل چې به په ما د پسرلي نه سود کېده. یو کس و چې ډېر درد یې راکړی تصوره، یو کس و چې په بدو مې بیخي نه سود کېده. او حساس صاحب د بل غزل یو څو شعرونه. توصیف صاحب هغه به یاره ستا د مینې جایزې له راځي، هغه به یاره ستا د مینې جایزې له راځي، کله چې مړ شم او رقیب مې جنازې له راځي. کله چې مړ شم او رقیب مې جنازې. او مخکې خو نوم چې اوس په زړه نارې ولې شم، مخکې خو نوم خو چې اوس په زړه نارې ولې شم، دا څه بلا مې هغه لویې حوصلې له راځي. او ما به پخوا له روایاتو بغاوت کړی وي، ما به پخوا له روایاتو بغاوت کړی وي، دلته خبره ستا صادر ستا لوپټې له راځي. ما به پخوا له روایاتو بغاوت کړی وي، دلته خبره ستا صادر ستا لوپټې له راځي. او توصیف صاحب د بل وطن په مسافرو مې زړه ودړدېږي، د بل وطن په مسافرو مې زړه ودړدېږي، څوک بختور وي چې کار وکړي کور ته شپې له راځي. د بل وطن په مسافرو مې زړه ودړدېږي، څوک بختور وي چې کار وکړي کور ته شپې له راځي. او ستا بېروخي د تصور زړه لره داسې وي چې، ستا بېروخي د تصور زړه لره داسې وي چې ټوکړې ټوکړې شي لکه کاڼې چې شیشې له راځي. او هغه به یاره ستا د مینې جایزې له راځي، کله چې مړ شم او رقیب مې جنازې له راځي. بس حساس صاحب دا یو څو شعر و. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. شکریه. تصور صاحب ستاسو هم ډېره مننه چې خپل مصروفه وخت ته مو ویسته او زموږ ته هم دا مختصر شان مرکه ریکارډ کړه. مننه مینوالو، ستاسو هم مننه کوو. خوشحاله اوسئ چې موږ هم برداشت کړو، موږ هم واورېدل. تر بل ملغلرې پورې، تر بل ملګري پورې
زه او ما سره زما ملګری توصیف الله توصیف صاحب ستاسو نه اجازت غواړو. ډېره مننه مونږ ستاسو د مینې د لیواله یو، ستاسو د مینې منتظر یو. خوشحاله اوسئ. والسلام.